په کال 1966 کې جوړ شوي د پیښور پاکستان فارسټ انسټیټیوټ په میوزیم کې د هیواد مختلف سیمو سره تړاو لرونکي مړه شوي ځناور او مرغۍ د کیمیاوي مادو په مرستو سره خوندي کړی شوي دي. د منتظمینو په وینا په دې اداره کې په مړه شوو ځناورو او ونو بوټو خاص توجه ورکړی کیږي او دا ځکه چې د ادارې طالب علمان د دې په ذریعه بغیر د سستړو د مختلفو ځنګلو او په هغې کې موجود ځنګلي حیات باره کې عملی مشاهده کوي. د پاکستان فارسټ انسټیټیوټ مشر ذکا الله خټک ډیو نیوز ته وویل چې پاکستان د موسم په لحاظ سره په 9 برخو کې تقسیم شوی دی او د هغې ټولو حصو نه قسم قسم ځناور او مرغۍ په دې میوزیم کې محفوظ کړی شوي دي. هغه وایي دا میوزیم د زده کوونکو دپاره په خپلو زده کړو ترسره کولو کې ډیر مهم کردار لوبوي. میوزیم کې ایکولوژیکل زونز په بیسس باندې پلانټس خولي دي، ونې خولي دي، وایلډ لایف یې خولي دي، هغه ټول اته په کې پکې شته دي. بل بیا خبره راځي په ټیمبر، نو زمونږ چې څومره د ایکولوژیکل زونز دی کې هر قسمه ټیمبر چې کم پروډوس کیږي نو د هغې هم دلته کې نمونې یخي دي، هغې فرنیچر یې یخي دي چې دغه لرګي مونږ د فارسټ نه د فارسټ ټایپس نه پروډوس کوو. نو دلته کې څومره سټوډنټس راځي کې د فلورا د فانا او د پلانټس میډیسینل پلانټس دا شیزونه ورته ښیي. پاکستان کې د خپل طرز دا واحد میوزیم نه یوازې هغه خلک ځان ته راښکي څوک چې ځناورو سره مینه کوي بلکې زیر تعلیم زده کوونکو دپاره د تحقیق کولو په لړ کې هم اسانۍ پیدا کوي. د یادې تعلیمي ادارې زده کوونکي محمد هیواد ډیو نیوز ته وویل چې د ونو بوټو او ځناورو په اړه دي سبقونه په کلاسونو کې ولولي او وروستو د هغې عملي مشاهده په دې میوزیم کې وکړي. دا سټف انیملز دي، دا ریل دغه دي خو سټف شوي دي او دا ایزیلی د یو زون نواله یخو علاقو زون نواله لاندې راځي نو دا ټول انیملز مونږ سره دلته کې ایزیلی اویلیبل دي. که مونږ په دې ریسرچ کوو یا کتوله راځو زمونږ سټډي کې راشي نو دلته مونږ ایزیلی راشو او دا دلته کې وګورو. ویلو کې او کتو کې ډېر غټ دغه ویلو کې ته ووایې نو سړي دماغ کې یو ټایم پورې خو نه خو چې ته ریئلی راشي وګورې د ایکوسیسټم ابزرو کې دغه کې نو ستا په دماغ کې دا بیا ډېر ټایم پورې پروت دی، دا بیا یو میموري جوړه شي دې سره. یو بل زده کوونکی حمزه خان وایي چې د موسم په لحاظ سره ځانګړي کړی شوو سیمو کې ټول ځناور نشي کتلی او نه په یو وخت په هغې څېړنې کولی شي، ولې په میوزیم کې خوندي ځناورو د دې دغه مشکل اسان کړی دی. چونکې پی ایف آی پاکستان یو واحد اداره ده، هغه کوالټي فارسټر پرووایډ کوي او دا میوزیم چې دی د فارسټر پرووایډ کولو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. دا میوزیم که دلته مونږ سره چې نه وي که نه نو فارسټ کې چونکې هر قسم جانور موجودي، چیتا شو، لاین شو، نو دومره فیسیلیټیز هم مونږ سره نه وي چې مونږ هلته لاړ شو دا مونږ ته میلاو شي، مونږ په یې شي باندې ریسرچ وکړو، نو دا دې کې ډېر غټ کردار ادا کوي. د پیښور فارسټ انسټیټیوټ میوزیم کې د موسمي بدلون او د سیلابونو مخنیوي په اړه عام ولس او زده کوونکو کې پوهه پیدا کولو په غرض نمونې هم ایښودی شوي دي. یا د تعلیمي اداره چې په ځنګلونو څېړنې کوي دلته د پخواني وخت ونې او د بیمارو ونو نمونې هم یو تن کتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.